یو ملګری سوال کړل، دا سوال مهم او ضروري ځکه دی چې د دې مسلې په وجه باندې ډیر شي خلک داسې ډیر شي نوجوانان جنکې لکان داسې چې د شادي د واده نه پس د هغو ژوندګي کې یو دراړ پیدا شي او د دراړ نه پس د هغو چې کوم ژوندګي وي هغه بیا برباد وي او بیا چې کوم خاتمه وي هغه بیا په طلاق باندې وشي. دا دې ملګری سوال کړل، سوال دا کړل چې د واده نه مخکې ما ته پته نه و، لیکن د واده نه بعد ما ته دا اندازو لګېده، بلکې ما ته پته ولګېده چې راته ووایي چې ستا کور والا چې کوم دا په بدکارۍ کې مبتلا وه د واده نه مخکې، غلط تعلقات یو ناجایز. نو دې دا وایي چې زما ښځې م دا اقرار کړلی چې او لیکن دې ښځې چې کوم دی اوس دا توبه استغفار کړلې، په دې باندې توبه کړلې او دا وایي چې زه ستا سره مخلص یم او ستا سره زندګي تېرول غواړم، آینده لپاره زه داسې ګناهونه نه کوم، د دې نه زما توبه ده. نو دا ملګری دا سوال کوي چې آیا داسې زنانه سره نکاح کول یا د داسې زنانه سره خپل چې کوم ژوند دی هغه تېرول څنګه دي؟ آیا دا زنانه زه پرېږدم چونکې زما زړه نه غواړي د واده نه مخکې دې بدکاریانې کړلي، زما زړه نه غواړي چې زه دا اوس چې کوم دی د دې سره واده برقرار وساتم؟ نو شریعت په دې حوالې سره څه وایي؟ یاد وساتئ د شریعت دین اسلام الله رب موږ تاسو ته کوم مذهب راکړلی، په دې کې د هرې مسلې حل موجود دی. دین اسلام یو داسې مذهب دی چې ډېر آسان مذهب دی او د هر مسلې حل موږ تاسو ته راکړلی. اوس دا مسله ده، نو یاد وساتئ په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه وکړي. یعنی توبه کوونکی چې کوم دی بهترین خطاکار. یو انسان نه ګناه وشي، یاد وساتئ ګناه چې کوم دی هغه د انسان نه کېږي، هغه د فرشتې نه کېږي. داسې یو انسان دا ونه شي کولی چې ما چاته په زندګي کې ګناه نه دی کړی، بلکې انسان نه چې کوم دی دا خو د انسان فطرت دی چې دی به ګناه کوي، لیکن د ګناه نه پس په هغې باندې به دی اصرار نه کوي، نه مستقل به دا ګناه نه کوي او د هغې نه پس د ګناه نه پس دا انسان چې کوم دی د مسلمان دی به توبه کوي. که چېرې یو انسان داسې وي چې هغه کل عام ګناه کوي یا په هغې باندې اصرار کوي یا توبه پرې نه کوي، دا انسان چې کوم دی دا بیا مجرم دی، داسې انسان بیا مغفرت نشته. لیکن یو انسان داسې چې هغه د هغه نه ګناه وشي، سرزد شي او د هغې نه بعد هغه توبه وکړي، نو بیا داسې انسان په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب کمن لا ذنب له، چې توبه کوونکی داسې دی چې گویا دا ګناه کړی نه دی. یعنی چې انسان توبه وکړي هغه داسې دی، یعنی دې انسانانو چېرته ګناه کړی نه دی. انسان دومره ګناهونه کوي چې تر اسمانه پورې ولګي. الله رب فرمایي چې دا به زه معاف کړم. ته به ګناه کوي، ته به ستړی شي، لیکن زه به دا ګناهونه معاف کړم. یعنی د اسمانه پورې ستا ګناهونه ورسي، ته یو ځل وایې چې الله زما توبه راځي، دې ګناهونه توبه راځم، بیا به دا ګناه نه کوم. نو الله رب فرمایي چې هغه ګناهونه زه معاف کړم یو توبې سره، لیکن توبه وکړه، زما طرف ته رجوع وکړه. اوس دا زنانه ده، ظاهره خبره ده مخکې غلطیانې شوي دي، خطایانې شوي دي، نو تاسو ته مخکې وي چې هغه انسان دی چې د هغه نه غلطي ونشي، د انسان نه غلطي کېږي او بیا په هغې باندې یو انسان توبه استغفار وکړي. نو تاسو ته ما حدیث بیان کړو چې نبی علیه السلام فرمایي چې بهترین خطاکار هغه دی چې توبه وکړي او توبه کوونکی داسې دی چې هغه مخکې گویا چې هغه ګناه کړی نه دی د سره، هغه د ګناه نه داسې پاک دی. نو چې انسان توبه وکړي بیا د هغې توبې نه پس هغه له خامخا تانه ورکول، بیا خامخا هغه زړې خبرې رایادول، دا یقیني طور پر په اسلام کې دا جرم دی. او بیا خاص کر کې شادي شده جوړه چې یو نوې زندگی وي او د ښځې خاوند چې کوم رشته ده دا چونکې دا د اعتماد رشته ده او چونکې په یو بل باندې که چېرې اعتماد نه وي، دراړ پیدا شي په دغه رشته کې، نو دا رشته بیا مخې ته نه شي کامیابي دی. نو که انسان داسې و چې ما ته یو فرشته پکار ده چې د هغې نه په زندګي کې ګناه نه شوې، زه وایم چې هغه په ناممکناتو کې ده، خاص کر کې نن سبا په دور کې زه وایم چې هغه ناممکنه ده. انسان نه د انسان نه څه نه څه خطا کېږي، لیکن یو انسان داسې چې هغې خطا باندې هغه توبه استغفار وباسي او بیا څنګه چې دا ملګری چې دې زنانه دې ښځې اوس دا توبه کړله او زما سره چې کوم دی مخلصه ده، ستاسو زندګي تېرول غواړم، لیکن دی چې زما زړه نه مني، نو ستا زړه چې کوم دی د شک څه علاج نشته. یو انسان شکی وي نو د شک بیا څه علاج نشته. داسې کسان ما په دې خپلو سترګو لیدلي، یو کس چې هغه 3 ودونه کړلي او 3 واړو طلاق ورکړ په څه وجه باندې؟ د شک په بنیاد باندې. نو چې انسان شکی وي، شکی مزاج وي، دا انسان همیشه ناکام وي، دې چرې نشي کامیابي دی. او بیا چې کوم دا نوې زندگی دا د ښځې د خاوند دا د سکون یو ذریعہ ده. الله رب په قرآن مجید کې فرمایي لتسكنوا الیها، تاسو د خپل د ښځو په ذریعه باندې سکون حاصلوئ.
لیکن یو انسان داسې چې هغه شکی مزاج وي نو هغه به په څه ذریعه باندې چې د خپل د خزینه سکون حاصل کړي که هغه ته فرشته راولي د هغې نه باوجود هغه د هغې نه سکون نشي حاصل د هغه زندگی په خپله بربادوي هغه بیا خپل د خزم بیا زندگی بربادوي نو تاسو تمام مثال درکړو چې الله رب دې عمل معاف کړلی ګناه انسانو کې او تباغه باندې توبه استغفار وکړي نو دا انسان د ګناه نه پاک شو په دې باندې بیا اصرار نه کې مستقل دا ګناه نه کې د ګناه پرې خو استاد سره د دې چې کوم د تړون ناغله احساسو واده شوی د احساسو نوې ژوندۍ ده نو دغه چې کوم مخکنی ګناهونه دي هغه باندې پرده واچوي او مخکې چې کوم ژوند دی هغه باندې توجه ورکړي لیکن یو زنانه واقع داسي چې هغه په بدکاری کې مبتلا وي او مستقل بغي ګناه کې مبتلا وي هغه باندې توبه استغفار نه کوي او د واده نه پس هم هغه بغي ګناه کې مبتلا وي او د سمجاول نه باوجود د هغه په سمجھ کې خبره نه راځي نو بیا داسې زنانه چې کوم دا بیا په کور کې د ساتلو ضرورت دي چې فل فور له طلاق ورکې خپل کور ته خالی کړي ځکه چې داسې زنانه چې خپل عزت نیلام کوي دا در حقیقت خپل د خاون عزت نیلام کوي او چې زنانه د دې حد پورې تیار شي چې خپل د خاون عزت نیلام کوي نو په داسې زنانه باندې بیا چې کوم دی بیا اعتبار به اعتماد نشي کولای چې انسان به بیا اعتماد نشي کولای نو دا رښتیا بیا مخ ته برقرار نشي پاتې کېدی نو دا د هغې زنانه لپاره چې هغه نه سودرابي هغه عادي مجرم وي لیکن یو زنانه داسې څنګه چې د ملګری سوال کړل توبه استغفار کړل او اوس په اخلاص سره جګم دی او ستاسو سره ژوندۍ تیرول غواړي تعالی پکاردار چې هغه زړې خبرې جګم دی غیرېګا هغه داسې وګڼه چې هغه ډو گویا کړی التائب کما الله ذنب حدیث شریف کې راځي چې انسان توبه کوي گویا کې هغه ګناه کړی نه دی نو ته داسې وګڼه د نبی رسول الله دا حدیث مخې ته ځان ته ساته چې انسان مخې یو ګناه کړل دا غي نه بعد توبه کړل نو گویا دا ګناه کړی نه دی دا غي نه بعد یو زنانه داسې چې دا غي نه باوجود هغه ګناه کې جاری ساتي د سمجاول نه باوجود هم په سمجھ کې خبر نه راځي او داسې زنانه یا پرې خوده شي لیکن خامخه یو زنانه داسې چې پاک دمن وي او خپل په پاکي پاک دمن سره خپل ژوندۍ تیرول غواړي بیا داسې زنانه پرې خودل زما چې دا بیا شری حواله سره جایز نه ده ها یو داسې انسان چې هغه شکی مزاج وي داسې انسان په حواله سره تاسو ما مخکې مثال درکو کده زر ودونه مو کې دا زر واړه ودونه چې کوم دي دا به ناکام وي ځکه چې د شک بیمار دي نو بهرحال د دې مسلې په حواله سره ډیر خلک داسې چې په دې مخمسه کې مبتلا وي چې آیا طلاق ورکم یا ورنکم سونکم نو د دې مسلې بیانول نه پس امید کوم چې تاسو د مخمسه تاسو په دماغ کې د اشکال له دا بل لري شوی اجازه راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته